السلام علیکم، زه یم عظیم شاه. نن بیا له تاسو سره مخاطبه په موضوع باندې په یو نوي مقصد باندې چې د مولوي نورالدین آغا صاحب یو ډېره ښایسته او ډېره زبردسته ویډیو ده چې هغه کې مطلب د قوم پرستۍ یو ډېر ښایسته او په ډېر ایم انداز کې د بیانات کړي دي. نو راځئ چې وګورو قوم پرستي کول ثواب دی یا ګناه ده. قوم پرستي کول څونه غټه ګناه ده یا څونه غټ ثواب ده. راځئ له ما سره په شریکه په دې ویډیو کې وګورو. زه د ویډیو پر طرف عزیزان، جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نسبونه علم انساب د نسب علم تاسو زده کوئ. تاسو د خپل قوم، د خپل خاندان، د خپلوانو په حواله باندې خپل نسب چې دی هغه زده کوئ. ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې به ارحامکم فإن صلة رحم محبت. و یو خو به تی چې د خپل قوم نسب خاندان معلوم کړي نو بیا تی یو له بل سره مینه او محبت کوئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي مسرات فی المال، الله بستا په مال کې اضافه راولي چې کله یو سړی د خپلو قریبانو سره ښه کوي. او منسعت فی الاثر، الله رب العزت به ستا په عمر کې اضافه چې د هغه راولي. اوس خبره دا د عزیزانو دا نسب نه دی، نسب عصبیت چې کوم بلل کیږي، قومیت چې کوم بلل کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک له صحابي رالی ولی یا رسول الله عصبیت څه ته ویل کیږي؟ د الله رسول فرمایل هغه سړی له موږ څخه نه دی، پر اسلام او پر ایمان او پر کلمه او پر قرآن علما نه دی چې کوم سړی د قوم په نامه راټولیږي، د قوم په نامه سره یو ځای کیږي او د قوم په نامه جنګیږي او د قوم په نامه باندې مري. د الله رسول فرمایي دا له موږ څخه نه دی، دا پر اسلام باندې نه دی. صحابو پوښتنه وکړه ولی یا رسول الله عصبیت څه ته ویل کیږي، قومیت څه ته ویل کیږي؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل قومیت دې ته ویل کیږي چې ته راولاړ سې د خپل خاندان، د خپل قوم، د خپل هغه نږدې چې کوم مطلب ستا پښه ده د هغو په ظلم کې طرفداري وکړې. ستا له خاندانه مړی سوی دی، ته پسې راوغورځېدې، یا دا نو ده په قصد نه دی کړی، دا نو مطلب دا په ده پورې چا تور تړلی دی او حال دا دی چې مړی ده کړی دی. نو که چیرې ته ورسره شولې داسې چاته د الله رسول جهنمي ویلی دی و داسې چاته پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ایمانه وتلی ویلی دی و داسې چاته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زموږ پر لار د اسلام پر لار د قرآن او دین پر لار باندې یې نه. صحیح سلو. نو که سړی د ابو داود حدیث دی، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل قوم دفاع وکړي. بهترین شخص هغه دی چې هغه د خپل قوم دفاع وکړي. شرط دا دی په ظلم کې نه، په ګناه کې نه، په ناکي کې نه، په دو نمبري کې نه. نو د خپل خاندان سره ښه کول دا ډېره لویه یو ډېره لویه فایده ده او ډېره لوی د اجر خبره ده. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زکات راواخله، خیرات راواخله. دا چې ما تا کله کوو نو ته وګوره اول خو مطلب کوشش دا کول پکار دی، مسلمان دی، غریب دی، بل دی بل دی، نو په هغه کې خو سړی خامخا به کوي هر څه چې دی. اوس په دې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که تا خیر وکړي د خپل قریب سره دوه اجرونه الله درکوي، یو د خیرات وکړي او بل د خپل قریبانو سره وکړي. ولې موږ ته الله فرمایي، د الله رسول فرمایي د خپل قریبانو سره به ښه کوئ. نو چې ما تا د خپل قریبانو سره ښه وکړو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو خو ستاسو محبت سره زیاتیږي، دویم الله پاک ستا په مال کې برکت راولي، دریم پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله رب العزت ستا په عمر کې برکت راولي. نو بیا موږ الحمدلله مسلمانان یو، موږ پر نسب باندې یقین لرو. ډېر خلک داسې ستا هغه له قومه بد وړي، ته پوښتنه ځینې وکړې ستا قوم دته دا قوم نور معلومیږي، نو بیا دی زده کویم نو یاره دا قومیت یې لکه یا قومیت جایزه. قومیت په اسلام کې د اسلام په چوکاټ کې ابوبکر صدیق نه دی، دا په نسب کې ډېر زیات ماهر و
یوازې خپل نسب نه د شاوخوا عربو نسبونه داسې ګوته په ګوته باندې ور معلوم وو چې پلانی له پلاني خاندان دی، دا خاندان په پلاني ځای کې په پلاني خاندان ګډېږي، پلانی د پلاني سره په پلاني پښه ګډېږي، دا سلسله یې زده کړې وله. او پیغمبر علیه السلام مبارک هم دا خپل نم چې شروع کوي زه څوک یم هوغه عدنان ته ځان ورسوئ. نه قومیت یا نسب زده کول دا بده خبره نه ده. ظلم که سړی د پلار پر سر باندې وکړي، پلار مړی کړی دی ته پر سر ودرېدې، دا حرام دی. که ستا امام مړی کړی و ناحقه مړی کړی و ته پر سر ودرېدې، دا حرام دی. او که ستا بچه ناحقه مړی کړی و ته پر سر ودرېدې، دا حرام دی. نو هلته لکه چې قومیت حرام دی په دا انداز، بیا خپل ولیم حرامه ده چې سړی کوي. نو قومیت چې دی هغه ګناه نه لري. هر سړی د خپل قوم پر لار باندې روان. صحابه کرام چې وو داسې صحابه کرامو چې هغو ته به د ده سره به یوه وشه ولاړه وه یا به وش و، و دوی ته به اویا دا نسل چې کوم د وش و یا د وش به و دا ور معلومېدی چې دغه وشه د پلانۍ وشې بچی ده، هغه وشه د پلاني کره ولاړه ده، هغه د پلانۍ وشې بچی ده، هغه بله د پلاني کره چې ولاړه ده یا ورسره وه دا د پلانۍ وشې بچی ده. یو صحابي فرمایي که غالبا یو محدث فرمایي هغه وایي ما اویا حج کړی دی، پر اویا ورشانو ما ته د دې ټولو ورشانو نسب را معلوم دی چې دا ورشه د چا په کور کې پیدا سوله. اوس په تې لره خندا درشي چې مولوي صاحب خو رایه جبه ناولده دې نه ده شروع کړې یا ناولده مې نه ده شروع کړې. کلي لره ولاړ سئ، په کلي کې زموږ دوی خلک غواوې لري، بیا یې نو غوا ساتلي، هغه نسلي غوا یې هغه زورور ذات والا غوا یې بیا دی درته وایي چې دا د نن نه 50 کاله مخکې پلاني سړي غوا درلوده، بیا یې دغه بچي ګستره راوړه، بیا ما جنې واخیستله، ما چې بیا کله زما ګستره وه د هغه صدا پیدا سوه پلاني واخیستله، د پلاني څه بیا ګستره پیدا سوه پلاني واخیستله، د پلاني په کور کې اوس کومه غوا ولاړه ده دا د هغه ژړې غوا بچی ده. پوه سواست؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ؟ تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم. تاسو دا نسب چې دی هغه زده کړئ، نسب نامه چې دا هغه زده کړئ. تر یو ځایه پورې خو زده کړه، داسې خو مه کوئ یاره چې زما د نه د معلومه زه در سره څوک یم. کله کله د چا څه پوښتنه وکړو څوک یې؟ ولا کاکړ یم یا پلانی یا خلجی یا درانی یا بل نور په هغه کې ولا نور نو نه رامعلومېږي. خاص کر زموږ بهرنۍ دنیا چې کوم زموږ ملګري یا زموږ ورونه تللي دي هغو ته بیا مخته نور معلومېږي زه څوک یم، له کومه راغلی یم، څنګه راغلی یم، پښه په پښه بیا معلوموې، خاندان په خاندان بیا معلوموې، نو بیا ته نه ورکېږي. دا خاندان نه معلومېده دا بیا د کافرانو سره ډېر ښایي. ولې؟ په کافرانو کې بیا پلار دومره نه یادېږي لکه مور چې یادېږي، دا پلانی د پلانی زوی دی. نو پلار ولې نه یادوي؟ پلار ښه نو نه معلوم. ولې نه دی معلوم؟ ځکه هلته بېلاري دومره ډېره ده چې هېڅ پته نه لګېږي دا بچی پیدا سو دا له چا، دا له خپله پلاره، بلکې دا در سره واده سوی نه دی، دا بچی پیدا سو دا له چا. نو هلته مور یادېږي. هلته دا لویه سلسله چې اوس موږ ته چې خاندان و نسب سره معلوموو نو بیا پل پسې واخلو ځو یو ځای ته ودرېږو. دا زموږ سپین ږیري نه دي مشران، دا ډېر بلاوي خلک دي، بې تعلیمه دي، بې سواده دي، انپړه دي، صحیح لیکه پړه نه دي. لیکن ته چې بیا پوښتنه ځینې وکړې داسې د خاندانو خبرې د نسب خبرې درته کوي، ته به حیران سې چې دا سپین ږیری سړی دا څنګه په دا خبرو. دا موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک ویلی دی. دا نه وایي د جمهوریت ژوند چې رالی ټولې خبرې د مابینځه ووتلې، اصل و کم اصل د مابینځه ووتی، اصلي خاندان و کمینه خاندان د مابینځه ووتی. به چې هر چا ډېرې روپۍ درلودې هغه به سربرایي، چې هر چا ډېر خلک درلودو هغه به سربرایي، هر چا ډېر مړي کړي وو هغه به سربرایي. او د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به د قوم مشر کمینه ابن کمینه به یې، ذلیل ابن ذلیل به یې، رذیل ابن رذیل به یې. دی به هم ذلیل یي، رذیل به یي، کمینه به یي، پلار به هم کمینه یي، او دی به د خاندان مشر یي. نو وجه څه ده؟ وجه دا ده یا به روپۍ لري یا به بدماش شي یا به مړې کړي. بس په دغه سلسله کې شرافت مرافت ته بیا څوک ګوري نه. نو په بهرنۍ دنیا کې اروپي دنیا را واخلئ، هلته د خاندانو د نسب خبرې نه ښکاره کېږي، هلته د ډینې خبرې دي.
دا DNA ټیسټ چې وکړي نو بیا ښکاره کوي دا د پلانې خاندانه دی دا د پلانې نسبه دی یا د پلانې زوی مطلب بلل کېږي یا لمسی هر څه چې بلې نو هلته DNA د زموږ هغې مخکې د الله رسول فرمایي نسبونه زده کوي خاص کر دا خپل نسب چې دی هغه زده کوي دا بده خبره نه ده دا حرام نه دی دا ناجایزه نه ده او واجبه خبره دا د عزیزانو په دا خاندان کې اثر راځي خاندان دی نسب په دې کې اثر راځي ته چې کله له چا سره کښېنستې پوښتنه ځینې وکړه څوک یې له کومه یې پلار نوم دې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې د چا سره کښېنستې څوک یې په خټه څوک یې په کم قوم په کم خاندان ګډېږي بس بیا چې سره ووایي بیا په پوه شي چې هو دا پلانی خاندان دی ستی د خاندان پلانی پېژنم بس قرار انډیوالي او تعلق چې دی هغه جوړ شي نسب معلوموي په نسب کې ډېر لوی اثر الله یې شی دی پیغمبر علیه السلام مبارک په داسې کول د بعضو نسبو خاندانو مطلب تحفه قبلوله د بعضو دی نه قبلول دا نه قبلوم دا کمینه خاندان دی دا کم اصل خاندان دی دا بیا تا ته پیغور درکوي دا بیا پر تا احسان کوي چې ما ستا سره داسې او داسې او داسې وکړلو نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم تاسو نسبونه زده کړئ چې نسب دې زده کړئ دا خپل افشا دې معلومه کړله ځان به نه در سوري کېږي ځان به نه در سوري کېږي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زما چې کوم خاندان تیر سوی دي کافران پکې راغلي دي صحیح ده حتی مشرکان پکې راغلي دي ستا په لوړ خاندان کې پسې ځه خو زه الحمدلله له آدم علیه السلام څخه ونسې بیا راځه زما تر بابا حضرت عبدالله پورې زما تر ادې بی بی امینې پورې رضی الله تعالی عنها وایي د بدکارۍ شی چې دی هغه نسته بالکل صاف سترا پیور خاندان او نسل د پیغمبر علیه السلام مبارک چې دی هغه را روان دی الله رب العزت موږ ته که څه هم په خاندان سړی لوړېږي نه صحیح سو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي نه عربي پر عجمي نه عجمي پر عربي نه تور پر سپین نه سپین پر تور هیڅ فضیلت نه لري که فضیلت دی الا بالدین والتقوا ته دیندار یې ته متقي سړی ښکاره مثال د حضرت بلال دی چې تک تورو په رنګ باندې هغه حبشی ولو بل طرف ته ابو لهب را واخله د پیغمبر علیه السلام مبارک خاندان هغه د کفر پر لار باندې روان ولو نو دلته که په خاندان کې دلی نو به ابو لهب تر حضرت بلال بالا ویا حضرت بلال ولې بالا سو د الله او د رسول دی ومنله ابو لهب ولې تبا سو د الله او د رسول دی ونه منله نو موږ ته الله رب العزت توفیق راکړي چې موږ د الله او د رسول ومنو هغه بله خبره ده چې خپل نسب معلومول بیا په هغه کې رښتې کول بیا د هغو سره دوستي کول بیا د هغو سره مینه او محبت کول بیا د هغو سره وسیله کول دا پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته فرمایلی دي او زموږ دپاره هم په هغه کې خیر دی څه مشکله خبره نه ده څه مطلب ګرانه خبره نه ده څه د ذلت او د رسوایي او د بېدینۍ خبره چې ده هغه نه ده خو الله رب العزت چې که زموږ خاندان کمزوری موږ ته د الله داسې اخلاق را نصیب کړي چې دغه زموږ کمزوری خاندان په عالي خاندان باندې چې شي معلوم شي مشهوره شي ګوره کله کله یو سید دی ډېر ناچله ناوړه غلط بېځایه سره وشوري نو خدای د پیغمبر علیه السلام مبارک د کورنۍ دی او نو هغه پلانی سړی د پیغمبر علیه السلام مبارک د کورنۍ نه دی نو اوس دلته چې دا غلط کار یې وکړي نو دی په د خپل خاندان لوړېږي یا دلته چې یو کمزوري قوم عالي اخلاق اختیار کړي هغه د کمزوري د قوم ورکېږي او که عالي قوم والا بد اخلاقي شروع کړي هغه اعلی د د چې کوم مطلب نسب و خاندانو هغه بیا په دې باندې خرابېږي الله دې موږ ته اخلاق را نصیب کړي دین او تقوا دې الله را نصیب کړي د الله رب العزت په دربار کې دې موږ ته خپل خوف را نصیب کړي چې موږ له الله وبېرېږو نور نسب نه نسب دا زما په اختیار نه دی اسلام په اختیار نه دی تم الله په کوم قوم کې پیدا کړی زه پیدا کړی یم د اختیار خبرې نه دي نو لهذا نو چې د اختیار نه دي نو بیا ما او تا په حق خپل اختیار نه چلوو که مې چلوئ دونه به یې چلوو چې خپل پښه معلومه کا خپله لاره معلومه که نو به تا ته مشکل چې دی هغه نه وي ماشاءالله دا و زموږ د نننۍ ورځې ویډیو چې یو ډېر ښایسته او ډېر مطلب موضوع وه چې مولوي نورالدین صاحب آغا صاحب په یو ډېره ښایسته انداز باندې بیان کړله بېشکه دا
سیستم ډیر دی زمونږ په کلي کې زمونږ په کورونو کې زمونږ په ملک کې دا سیستم شته قوم پرستي روانه ده لږ هم نه ډېره هر ځای قوم پرستي ده هر دوه سړي چې ویني پر قوم پرستي باندې به دوی سره جنګ پلانکی قوم یم پلانکی قوم مطلب دا څومره غټه ګناه ده دا ډېره ناجایز او ډېره غلطه خبره ده مطلب چې قوم پرستي کول بېشکه حق هم دي لیکن پر حق باندې له باطل سره مطلب له ظالم سره نه نو امید لرو چې تاسو به زما دا ویډیو خوښه شوې وي او دا زما وړوکی چینل دی دا سره لایک او سبسکرایب کړئ او میلاویږو به له نوې ویډیو سره انشاءالله دا حافظ